په دې کې هیڅ چاته څوک دا حق نه ورکوي چې هغه د هغې نه داسې استفاده وکړي چې د افغانانو په مال او په دولت باندې خپلې مزې وکړي. د اروپا اتحادیې باندې موږ دا غږ کوو چې دا په هیڅ وجه باندې افغانان نشي منلی او نه زغملی شي. موږ حق د دې لرو که چیرته انصاف وي او په نړۍ کې انصاف وي او د نړۍ د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د نور کوم هیوادونه چې دي نو انصاف خدا ده چې امریکا د افغان دغه ځورېدلي کړېدلي ولس ته غرامت ورکړي نه چې دوی له موږ نه غرامت اخلي. نو موږ بیا هم د امریکا په رئیس جمهور باندې غږ کوو، په ولس باندې غږ کوو، په ټول نړۍ باندې غږ کوو چې دغه پیسې دي، دغه هیواد پیسې دي، دغه مظلوم ملت پیسې دي. موږ په 11 سپتامبر کې هیڅ نه ولاس نرو و امروز فیصله را نکنن که باز یا 10 سال یا 20 سال یا 5 سال بعد بگن که فیصله ما اشتباه بود. پول مردم افغانستان است 9 میلیارد 9.5 میلیارد دلار. این سرمایه مردم افغانستان است. اگر از سکتور خصوصی است، اگر از دولت است، اگر از نهادهای ما است، این مربوط میشه به مردم افغانستان. خواهش ما این است که بدون قید شرطی پول رها شود.